نږدې 15 لسیزې مخکې د جد یا مرغومي پر شپږمه پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې نن یې 40مه کلیزه ده. هغه ورځ چې هر کال د افغانانو له لوري د یوې تورې ورځې په توګه یادېږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د جد د شپږمه هغه ورځ ده چې شوروي اتحاد په بېرحمه ډول پر افغان خاوره یرغل وکړ چې افغانانو ته یې ګڼې بدبختۍ وزېږولې. سلګونه زره افغانان شهیدان، لکونه یې ټپیان کړل او هېوادوال یې بېکورۍ، مجبورۍ، کډوالۍ، ویجاړۍ، تباهۍ او وروسته پاتې والي ته اړ کړل. د دوی په راتګ سره زموږ په زرهاوو په لکونو ماشومان یتیمان او ښځې کونډې شولې، په لکونو میلیون ځوانان افغانان مهاجر شولو او ماغه چې افغانان خپل ملي او اسلامي احساس پر مټ او تورې راواستلې په تشه لاسونه د شوروي لښکر په شا وتمبوه. دوی همدارنګه وایي افغانان د جګړې په ډګر کې نوم او تاریخ لري او که یې بیا هم څوک پر خاوره د یرغل فکر وکړي له سخت او کلک ځواب سره به مخامخ شي. کنه که هر چا یرغل کړی تاسو ته معلومه ده چې تقریبا په یوه صدۍ یا په سل کالو کې درې ابرقدرتو ته افغانانو ماته ورکړې چې انګریزانو ته، روسانو ته او دا اوس چې امریکا متحده د 40 ملکونو کفارو سره راغلي خو افغانانو په شهامت سره ورته ماتې ورکړې. دغه راز د ننګرهار بل اوسیدونکی وایي پر 1950 کال د جد پر شپږمه د پخواني شوروي اسرو پوځونو د حفیظ الامین رژیم نسکور کړ او د ببر کارمل په مشرۍ نوی حکومت واک ته ورساوه چې د شوروي ځواکونو له ځمکې او اسمانه پر افغانستان پراخ بریدونه وکړل چې پیله کې هېواد له سختو ویجاړیو سره مخامخ شو. د دغې ورځ نه وروسته تقریبا نږدې 10 کلنې جګړې رامنځته شوې، په میلیونونو شهیدان او ټپیان افغانستان یعنې دا قرباني ورکړل او پاتې شول. د اوس زیاتره یتیمان او کونډیان چې دي دا موږ تاسو وینو په دې ماحول کې چې پاتې دي او هغوی د یو لایحه له سرنوشت راخته دي. د شوروي یرغلګرو له ماتې وروسته افغانستان د یوې کورنۍ جګړې لامل شو. څو کاله د بې ثباتۍ، سیاسي اختلافونو او بشري بحرانونو سره مخامخ وو، خو اسلامي امارت وتوانېده چې رامنځته شوې بې ثباتۍ د اوږدې جګړې ناورین د شر او فساد او نورو ظلمونو مخه ډپ کړي او افغانستان یو ځل بیا د باثباته هېواد په لورې ګام پورته کړي.